سپینې پاڼې د لنډو کیسو مجموعه. لیکواله پروین فیضزاده ملال. لوستونکي مرسل احمدزی. هغه او لار. هغه یو ځلې بیا په هغه لار راغلې وه چې ډېر وختونه شاته یو بل وخت یوه بله زمانه باندې تیره شوې وه، او په دې لار یې د زرکې په شان لنډ او سپک قدمونه پورته کړي وو. داسې سپک چې تا به ویل اوس به وزرونه وکړي، او اوس به د دې سپکو او لنډو قدمونو سره په هوا شي. د هغې د نازک پوړني د دوو پیڅکو سره د هوا لطیفو څپو داسې لوبې کړې وې لکه هیلۍ چې د اوبو پر سر خپل وزرونه الوتو ته جوړوي. او د هغې زړه په دې لاره باندې د هغه په خوا کښې داسې ترپکې وهلې وي لکه هوسۍ چې د پسرلي په هوا مسته شي. د بیدیا په شنه او نرمه مځکه ترپکې وهي او په خپلو نازکو قدمونو یې خاورې ښکلوي. خو نن د هغې قدمونه بل ډول وو. هغه خپله هم نه پوهېدله چې د هغې قدمونه نن ولې بل ډول دي. عجیبه کیف و. هغه اوس هم د هغې سره په دې لار روان و، خوا په خوا کې او څنګ په څنګ. ولې به نه و؟ هغه خو په دې لار د هغې سره د مودو راهیسې ملګری و، او هغه یې په دې لار هیڅ وخت هم یوازې نه پرېښوله. چې کله به هغې د لارې په اوږدو کې لږ شان تندک وخوړی، نو هغه به ډېر ژر د مټو نه ونیوله او په خپلو لاسونو به یې تکیه کړه. هغه دا هیڅ نه پرېښول چې په لاره کې دې ډېره لږه ستونزه وویني. عجیبه وه، هغوی په خپلو کښې ډېرې خبرې هم نه سره کولې. کله کله یې خبرې سره کولې، خو زیاتې خبرې د زړو وې چې د یوه په زړه به څه تېر شوه، نو د بل په سترګو کې به مرموز احساسات د چوپې شپې د ستورو په شان وځلېدل. هغه بل به هم احساس کړه، او په دې شان به د دوی د ذهنونو په هندارو د مفاهمې سیوری خپور شو. هغې ته په دې لاره تندک خوړل او په کږلېچونو ور برابرېدل د هغه په خوا کې داسې ښکارېده چې تا به ویل په فردوسي مځکه روانه ده، او هرې خواته یې ګلونه دي چې خاندي، او چمنونه دي چې د دې قدمونه ښکلوي. د لارې په دواړو غاړو کښې به د ونو راځوړندو او سرهسکو څانګو خپل لاسونه د هغې په سر سیوري کړي وو، او هغې به په ډېر اطمینان سره قدمونه اوچتول. خو د دې ټولو سره سره به د هغې سره یو ډار وو. ډار څه؟ چې احساس به یې کړه چې هغه ورسره نشته، او دا په دې لار یوازې روانه ده. تندکونه خوري، او د وخت تورې ورېځې د غمجنو څپو په شانې په مخ خورېږي او تتېږي. عجیبه وه، لږه شېبه وروسته به بل احساس پرې غلبه و. د ملتوب احساس. د یوازیتوب د ځنځیرونو به خلاصه وه. د هغه موجودیت به ورته احساس و چې په پوره متانت یې خواته روان دی. ډېر عجیبه کیفیت و، څه بل شان حالت و. هغې به په ډېرې نرمې لهجې لکه د چینې د رڼو اوبو د شرهاري په شان وپوښتل: ته راسره یې؟ او هغه به په مینه ځواب ورکړ: هو، زه درسره یم. هغې به بیا وویل: زه بیریږم. د څه شي نه؟ د یوازیتوب نه. لیونۍ، ته ولې یوازې یې؟ زه خو درسره یم که نه؟ او بیا به دواړو په پټه خوله قدمونه اوچت کړل. هغه به وغوړېده،
په زړه کې به یې د خوښیو توپانونه داسې ګډا سره کړه لکه د مست سیند موجونه او لکه د پسرلي مست بارانونه. هو، هغه د هغه په خوا کې په عجیبه ذهني حالت کې اوسېده. هر وخت پسرلی، هر وخت ګلونه او هر وخت به د هوا لطیفې څپې وي چې د هغې د پوړني او په اوږو پرتو ویښتانو سره به یې لوبې کولې. چې قدمونه به یې پورته کول نو فکر به یې کاوه چې اوس به وزرونه وکړي. قدمونه به یې ډېر سپک وو لکه اوبه چې مخ په کښته روانې وي او هم هسې لکه د هوا څپې. د خوښیو د جشنونو په دې کیفیت کې به ناڅاپه د هغې نه هر څه هیر شو، حتی خپل ځان. یوازې به یې د خپل تصویرګرو سترګو په تخته باندې هغه لیده او بس. هغه به یې لیده چې ورسره روان دی، ډېر نږدې، دومره نږدې چې د هغه د ساده عطرونو په باران کښې به یې خپله ټوله شاوخوا د نګهتونو ډکه حس کړه او په لاره تلل به ورته ډېر د خونده ډک وبرېښېدل. په ذهن به یې دا هیله راخوره شوه چې کاشکې دا لار ډېره اوږده شي، دومره اوږده لکه د مځکې څخه ستورو ته، او دومره اوږده چې د پیړیو د کاروانونو په مزل وکړي. او ورته هم هسې به شوه. پیړۍ به تېرې وي خو هغه به اوس هم د هغې په خوا کښې روان و. چې لږ به ستړې شوه نو هغه به داسې تر لاس ونیوله چې د دې د بدن نیم وزن به د هغه په وجود پرېوتی. هغې به په دې وخت کښې ډېر غرور احساس کړ په دې چې په دې دونه اوږده لاره کې ورسره داسې ملګری شته. د هغه خواته به یې مخ ورواړاوه او د هغه د زینتي سترګو په پیالو کښې به یې خپل عکس ولیده چې د موسکا باران ترې اوري. وبه یې لیدل چې عکس هندارې ته خاندي او هنداره عکس ته. بیرته به یې مخ راواړاوه او په لاره به یې نظر شو. لار به ورته ګلونه ګلونه وه او موجونه موجونه. د ونو پاڼې به د ډېرې خوښۍ څخه د وږمې د ښکلي آهنګ سره ګډېدلې. په اتڼ به سر وي او په منظمه توګه به یوې او بلې خواته اوړېدې او را اوړېدې، او د لمر زرینې ګوتې به کله کله د ونو د پاڼو د منځه په غلا را تېرې شوې. د هغې په سر او ویښتانو به یې خپله مینه پیرزو کړه. هو، د کاروانونو د مزل سره به کلونه تیر شوي وو، حتی پیړۍ، خو دې به دا احساس وو چې بس هغه شیبه ده چې د هغه سره یې په دې لار لیده کاته شوي وو. هغه ورسره په دې لاره د ملتوب وعده ورکړې وه. شپې شپې شوګیر وهلې وې، ورځې ورځې سره تېرې کړې وې. یو د بل په سترګو کې یې ژوند موندلی و او د ژوند اسرو یې سره خندلي وو. خو عجیبه دا وه چې هغه به بیا هم بې باوره شوی و. د یوازیتوب وسوسو به یې په زړه کې فریادونه سور کړي وو او په غريو نیولي غږ به یې پوښتنه کړې وه: ته راسره یې؟ او هغه په ډېره مینه جواب ورکړ: هو، زه درسره یم. زه بیریږم. ته څښې نه؟ د یوازیتوب نه. ته به ولې یوازې یې؟ زه خو درسره یم که نه؟ هغه به بیرته د دې کیفیت څخه یو بل کیفیت ته ننوتلې وه. هغه داسې چې لار به یې ډېره نه وه وهلې، بس د څو ورځو لار به وه. هو، لږ وخت به تیر شوی و چې دوی د دې لارې دوه ملګري وو، ډېر ښه ملګري چې یو پر بل زیاته پیرزوینه لري، په هر حالت کې یو د بل لاس نیسي. نه، داسې هم نه وه. هغې د هغه دومره خیال نه ساته لکه هغه چې د دې. هغه څه بل شان موجود و. کله کله به د هغه پیرزوینه دومره زیاته شوه چې هغې ته به خپل ځان بد ښکاره شو په دې چې ولې داسې نه ده لکه هغه. خو د لږ غور وروسته به بیرته په دې قایله شوه چې د دې فطرت به همداسې وي او د هغه داسې.
د لارې په اوږدو کښې به چې لږ ساړه شو نو هغه به ډېر ژر هغه بلې خواته شو چې سیوری یې په دې خپور نه شي او ساړه یې ونه شي، او چې تودوخه به زیاته شوه نو د دې برعکس هغه به د لمر خواته شو چې دا یې په سیوري کې په آرامه ولاړه شي. هغه به د هغه په دې پیرزوینه وغوړېده، قدمونه به یې نور سپک شول، داسې سپک چې تا به ویل اوس به وزرونه وکړي او اوس به والوځي، او هغه به په خپل دروني کیفیت کښې الوتې وه. د وریځو په نرم او سپین ټټر باندې به یې خپل وزرونه خپرول، الوته به او الوته به دونه به لوړه تللې وه چې نور به یې هېڅ په نظر نه راتله. د اسمان په شین سیند کې به یې لامبل چې یو ناڅاپه به یې بیا د خولې راووتل: ته راسره یې؟ خو چا ځواب ورنه کړ. د هغې خو زړه و چې دا ځل یې هغه په وارو وارو ورته تکرار کړي چې هو زه درسره یم، هو هو هو. خو هغې یوازې د خپل غږ ازانګه اورېدلې وه: ته راسره یې، ته راسره یې، او بیا بېرته بل کیفیت. هغه په لار یوازې روانه وه، ودرېده او شاته یې وکتل. خپل او د هغه د قدمونو پلونه یې ولیدل چې تر دغه ځایه چې دا باندې ولاړه وه راغلي وو. هېڅوک ورسره نه وو او یوازې تیزې سیلۍ نارې وهلې او د هغه په پلونو یې خاورې شیندلې. هغې په بیا شاته وکتل او په غريو نیولي غږ یې وویل: یوارې بیا په دې لار راشه، په پخوانو پلونو دې پرېوتل ګردونه.